سلامونه دوستانو ته مو د چروغ او جوړ خوشاله بوې په نن ویډیو کې مې تاسو لپاره یوه ډیره خوندوره طریقه راوړې ده. دوستانو ډیر خلک دغه میسیجونه ماته کول او دغه پوښتنې کوله چې د دې په اړه ماته یوه ویډیو جوړه کړئ زموږ لپاره چې موږ ته کومې مزاحمې اړیکې په واتساپ کې وي هغه بند شي. تاسو ته نه پېژنده اړیکې به زیاتې دوستانو راځي، تاسو به یې نه پېژنئ، تاسو ته به مزاحمت کوي. نو څنګه کولی شو دغه ټولې اړیکې په واتساپ کې بند کړو؟ هغه نمبر یې تاسو سره ثبت نه وي او تاسو سره دوستانو راجستر نه وي نو تاسو نه چې تاسو ونه غواړئ تاسو زنګ نشي وهلی. دوستانو ډېره خوندوره طریقه د ویډیو تر اخره سره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ. ما دوستانو را به شو خپل واتساپ به راخلاص کړئ. خپل واتساپ دوستانو کله راخلاص کړئ پورته په درې نښانونو باندې کلیک واخلئ. دوستانو بیا باید دلته سیټینګ برخې ته کله دوستانو په دغه سیټینګ برخه باندې کلیک ورته واخیسته دلته دوستانو موږ ته راځي پرایوسي. په دغه پرایوسي دوستانو موږ ورته کلیک اخلو. کله چې په پرایوسي باندې کلیک واخیستو دلته دوستانو لاندې راځو، لاندې برخه کې موږ ته یو بل اپشن راکوي. دوستانو تاسو کتلی شئ کال اپشن دوستانو موږ کلیک کوو. کله چې په دې باندې دوستانو کلیک واخیستو سایلنټ یا سایلنس انلاک کالرز دوستانو دغه د مزاحمې اړیکې یا نامعلومې اړیکې خاموشول دي دوستانو. نو هغه اړیکې به موږ ته بیا نه راځي چې کوم موږ نه غواړو او موږ ته مزاحمت جوړوي. دوستانو هغه اړیکې چې موږ سره ثبت نه وي یا تاسو ونه غواړئ تاسو ته مزاحمت جوړوي هېڅکله به هم تاسو لپاره بیا نه راځي. نو څه به کوو دوستانو دغه اپشن موږ داسې آن کړو. دوستانو دغه چې کوم داسې آن کو خلاص یې کړو نو هېڅکله بیا هم هغه مزاحمې اړیکې موږ ته زنګ نه کوي. داسې نه دوستانو چې تاسو ووایئ چې موږ ته به هېڅوک بیا هم زنګ نه کوي او زنګ به نه کوي. صرف دوستانو کله چې زنګ وکړي تاسو ته بیا یوازې سکرین باندې دلته راشي او پړک به یعنې داسې به راشي او بېرته به بیا ورکه شي. بیا به دوستانو تاسو ته زیات مزاحمت نه جوړوي. صرف په دغه ځای کې یو نوټیفیکیشن په شکل تاسو ته راشي لکه فیسبوک کې تاسو ته څوک لایک یا کمنټ درکړي یا نور داسې څه درکړي تاسو یو نوټیفیکیشن راځي. همدغه شانتې نوټیفیکیشن تاسو ته راشي تاسو به یې په سکرین باندې ووینئ په ځای کې تاسو ته راشي خو مزاحمت به درته نه کوي او تاسو سکرین به ټول نه نیسي چې تاسو ته راشي. نو دوستانو ډېره خوندوره طریقه ده، په ډېرې اسانۍ سره کولی شو داسې مزاحمې اړیکې په خپل واتساپ کې بندې کړو، نامعلومې اړیکې بندې کړو تر څو موږ ته مزاحمت ونه کړي. دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که دغه ویډیو مو خوښوي وي درسره لایک کړئ، د نورو دوستانو سره شیر کړئ. د داسې ښایسته ویډیوګانو لپاره تل زموږ یوټیوب چینل وڅارئ. تر نورو ویډیوګانو چې بیا به زه راځم تاسو په لوی الله سپارم.